د پخوا زمانې کیسه ده. د غرونو خوا کې یو ښایسته شان کلی و. أشهد أن لا إله إلا الله. په دغه کلي کې یو زمیندار اوسېده. د دغې زمیندار یو ښایسته شان باغ و چې په هغې کې ښایسته ښایسته ګلونه او د میوو اونې بوټي وو. او په دې باغ کې ډېره پخوانۍ او زړه ونه وه. زمیندار چې کله د دې ونې ساه ودرېده نو په سوچ کې لاړه چې پخوا چې زه ماشوم وم نو دا ونه وړه وه، څومره مزه وه. دې ونې نه به ما څومره ښایسته ښایسته میوې خوړلې. خو بیا چې کله زمیندار ونې ته وکتل نو ونه ډېره زړه شوې وه او میوه یې هم سمه نه کوله. زمیندار سوچ وکړ چې دا ونه به کټ کم او د دې نه به څه سامان جوړ کم. زمیندار د ونې کټ کولو فیصله وکړه. تبر یې راواخیسته او ونه یې کټ کوله. په دې ونه کې یو څو مرغۍ او ګلهري اوسېده. هغوی چې کله وکتل چې زمیندار ونه کټ کوي او فوراً راووتل او زمیندار ته یې منتونه شروع کړل چې دا ونه مه کټ کوه. او زمیندار هم بیا د هغو خبره ونه منله او ونه یې کټ کول غوښتل. او چې کله یې دوباره ونه کټ کوله نو هغه مرغۍ او ځناور ډېر وویرېدل او په ژړا شول او زمیندار ته یې منتونه شروع کړل. د خدای خاطر وکړه، دا ونه مه کټ کوه، دې کې زموږ بچي دي، زموږ کورونه مه تباه کوه. موږ به ستا د بچو ډېر خیال ساتو، موږ به ستا هره خبره منو، هر یو خدمت پکې کوو، خو دا ونه مه کټ کوه. زمیندار بیا هم د هغوی خبره ونه منله او د اونې کټ کولو دپاره یې دوباره تبر اوچت کړه. چې څنګه یې ونه ماتوله نو بره یې وکتل نو په اونه کې د شادو مچو یو ښایسته ګبین و. زمیندار چې کله د شادو مچو ګبین ولیده نو خوشحاله شو. لږ شن شات یې ترې راواخیستل او ویې څکل. په شادو په خوړو باندې هغه ته دوباره بیا خپل وړوکوالی رایاد شو. سوچ یې کولو چې داسې به ما د دې ونې نه خوږې خوږې میوې خوړلې. اوس د زمیندار طبیعت بدل شو. کله چې ځناورو او مرغو وکتل نو د شادو مچو زمیندار ته وویل چې موږ به تاله دغسې خواږه خواږه شات درکوو. او مرغو ورته وویل چې موږ به ستا دپاره داسې ښایسته ښایسته اوازونه او سازونه وهو. او ګلهري ورته وویل چې موږ به تا دپاره ډېرې میوې راغونډو، خو ته صرف مهرباني وکړه چې دا ونه مه کټ کوه. په دې کې زموږ بچي دي، په دې کې زموږ کورونه دي او په موږ رحم وکړه. زمیندار چې کله دا خبرې د دوی واورېدې نو ډېر خفه شو او د خپلې غلطۍ احساس ورته وشو او تبر یې ګزار که او د هغو نه یې معافي وغوښته. ځناورو د شاتو مچو هم شکریه ادا کړه چې ستا د وجې زموږ کورونه او بچي بچ شول. په دې کې زمیندار زوی په خوشحالۍ خوشحالۍ زمیندار ته رامنډې وهلې. زمیندار خپل زوی ځان له راجوخ کړ او سوچ یې وکړه چې زما په شان به اوس دا ونه زما د زوی د خوشحالۍ ذریعه جوړیږي. او د دې نه پس ځناورو هم په هغه ونه کې خپلو بچو سره خپلو کورونو کې په خوشحالۍ خوشحالۍ ژوند تېروه. زما خوږو بچو، په دې کیسه کې زموږ دپاره دا سبق دی چې په دې دنیا کې ساه لرونکي هر څیز څه نه څه اهمیت دی. موږ نه پکار دي د هر ساه لرونکي او د هغو بچو خیال ساتل پکار دي.